تاسو لا نن غل په خپرونه کې میلمه دي لکه چې نه دي را رسېدلي زه ماده یم وروره زه د مخابراتي شبکو رئیس یم زه غل نه یم او زه په دغه وخت کې زه مو میلمه کړی یم خو صحیح دی ته دلته تشریف کښېږده یا ته دا خبره ولې ته داسې کوې چې وا غل یې زه غل تا ته یې سمه نو ته د مخابراتي شبکې رئیس در تاسې غټ غله ستا نه دا خو ته څه شی وایې د خدای تدابس درته وایم څنګه څه شي درته وایم ته نه دي واورېدله زه د مخابراتي شبکو رئیس غټ سړی یم ته ما ته غل څنګه وایې هغه ته غل وایي چې په دا سترګو پسې وایم لاسونه مه غورځه خبریال سړی باید ته په خبرو د سړي سر ورخلاص کړې وروره مه کوه دا ډېره ګرانه درته تمامیل دی د رئیس ګرېوان دې نیولی دی د کښېنه رئیس تکره اوس دا مخ سړی ووایي کښېنه ښه څه د شبکې رئیس یم چې د شبکو د رئیسانو غټ غله نشته وروره ته خبریال یې که د رسلینګ رئیس یې ته څه زه بلا خبریال یم زه داسې بله کوم خبریال یم صابره خراب خیر وبخښه اوس به وارد خپرونه به راپیل کړو قدرمنو لیدونکو زه عطاالله زار یم تاسې ګورئ یو بام دوی هوایو خپرونه چې د زرچنار یوټیوب چینل د خوا څخه نشریږي نن خو نو تاسو ته د اول سر څخه معلومات وسوله خبر سوله سر مو خلاص سو چې څوک را سره میلمه دي او موضوع مو څه شته نو راځو د قدرمن میلمه سره د زړه خواله کوو په خیر راسي قدرمن رئیس صاحب ته وبخښه ته واري کالي سم که محترمه ایډیټر او کامرامین ورور دغه مخکې ثانیې ځینې خراب کړي نور به موږ خپرونه مرکه راپیل کړو په خیر راسي رئیس صاحب محترم خدای دې په ښه درولي محترم خبریال صاحب ښه یاست ډېره مننه پوښتنو ته راځم انشاءالله متوجه بله 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 مهرباني وکړئ نو لومړی پوښتنه په دې ډول دی که یو کس وغواړي مخابراتي شرکت یا مخابراتي شبکه فعاله کړي څونه پیسې باید ولري دا د یوه کس کار نه دی وروره دا کوم تلویزیون و راډیو و خپرونه نه ده چې په یوه کس یې کوئ دا مخابراتي شبکه ده لاس پنځلس لږ کم زیات هر څونه چې مطبوعات یې هغونه تجاران چې سره یو ځای شي خپله ټوله سرمایه راواخلي په یوه مخابراتي شبکه کې سرمایه ګزاري کې د دې ولس دپاره خدمت په دغه ډګر کې وکړي نو لاس پنځلس کسه تجاران کولی شي چې بیا دغسې یو مخابراتي شبکه لکه زما شبکه فعاله کړي یعنې تاسې په درو څلور یا تر لسو پورې ته وایه تجاران سره یو ځای کېږي باره دغه ولس وینې زبېښي دې سره د اطلاعات کوه وروره دا څه وایه ولې څوک یې وینې زبېښي اوس خدمت کوو دې ولس ته دغه د ولس وینه زبېښل دي خدمت نه مو ورکړی دی ښه چې دومره زیاتې اندازه پیسې مو درلودلې ولې مو د هېواد په ځینو مهمو ښارو کې فابریکې نه فعاله کولې چې ځوانان په کارو اخته وای بیخي ښه پوښتنه دې وکړله دا فابریکې کارخانې دا خو دا د هر څوک جوړوي او فابریکې او کارخانې چې څوک جوړوي هغه په دې نه پوهېږي د فابریکې تر کارخانې مخابراتي شبکه ډېره مهمه ده ته وا ولې شبکې دونه نه دي مهمې لکه خلک چې باید پر کار اخته سي خلک باید خواري او زندگی ولري ولې ما په کار وبخښئ ما په کار خلک نه دي اخته کړي څو خلک به دې اخته کړي شاوخوا لږ تر لږه چې بیخي هغه سرسرکي حساب ورته وکړم تر 10,000 کسان ډېر اخته دي څوک په خاده کې چوکیدار دی څوک وروره انجینر دی څوک ورور جان قربان سم د جنریټرانو مستري دی دغسې وبوله چې په دفتر کې تقریبا تر 1000 کسان ډېر اخته دي چې تاسې په هر ښار کې د افغانستان په ځینو د غټو مهمو ولایتو کې ښې فابریکې فعاله کړي وای اوس به چې ستا سره مثلا ټوټل څونه کسان کار کوي دا به په یوه ولایت کې به هغونه کسانو کار کولی خو ستاسې سره بس نو دا احساس نشته خیر په هر صورت نو که داسې خبره وي چې مثلا اوس تا سره په ټول افغانستان کې څونه کسان کار کوي که تاسې شبکې د فابریکې جوړې کړي وای اوس به ستا سره په هر ولایت کې په دغه تعداد خلکو کار کولی ګوره خبریاله وروره ښه مخکې مم درته وویل چې تر کارخانو شبکې ډېره مهمې دي زه راولاړ سوی یم تاسو ټوله مې د نړۍ سره مشلولي یاست که چیرې په افغانستان کې په هر ځای کې کارخانې ډېرې سي شبکې نه یې نو تاسو خپل تولیدات څنګه خرڅولی سي تر نړیوالو بازارونو څنګه رسولی سي تاسو په دغه نه پوهېږئ تاسو ولې همیشه زموږ وروره دغه شبکې بنده نه کوئ چې کارخانه فعاله کړو شبکه بنده کړه دا زه سبا شبکه بنده کړې
تا ته کوم خیر در رسېږي تاوان در رسېږي خبریاله وروره. ښه خیر د نړۍ سره مو وصل کړي یو خو د سر په بیه مو وصل کړي یو. خلک وایي چې تاسو ته انټرنیټ یوه جیبي یا مثلا په 7 افغانۍ تمامیږي او تاسې دلته 10 چنده پر خلکو حسابوي، نو په دغه اړه تاسې څه وایاست؟ ګوره زه باید ګټه وکړم صحیح ده. خدای دې ګټه خو صحیح دی، دغه په اصطلاح باندې دا نیټ تاسو ته وایي د طالب په حساب راځي دونه ارزانه دا چا ویلي ده؟ دا ګرد خلک وایي معلومات لري. دا نو چې معلومات لري دوی به هم یو شبکه پاله کړې وای، دوی به هم یو انټرنیټي شبکه درلوده. ګوره لکه څنګه چې خلک وایي ستا قربان سمه ستا قربان سمه، لکه څنګه چې دا خلک وایي د خلکو په خبرو پسې مه ځئ، زموږ خلک په څه نه خبر د ځانه خبرې درته کوي. دغه چې موږ ډېر پر وګټو پر جیبي باندې نو یو 100 افغانۍ ګټو، اضافه یې نه ګټو، ځکه هغه بېرته مصارفات دي. ورور جانې قربان سمه زموږ کارګر معاشات غواړي، خرڅ غواړي، مصارفات غواړي، بېرته هغه خلکو ته پیسې ورکول دي چې دغه انټرنېټ موږ ځینې رانیسو. جواب مو ډېر قناعت بخښونکی نه دی، ځکه په 7 افغانۍ ستاسو نیټ تمامیږي او تاسې ورکوئ په 100 یو نیم 100 تر 2.5 پورې ستاسو یوه جیبي انټرنېټ تمامیږي. خیر په هر صورت موږ چې کارت جمع کړو اکثر وخت پیسې ځای پر ځای ورکې سي. دا ولې ورکېږي؟ نه ورکېږي، تاسو خطا وتلي یاست. دا خامخا ستاسو په سیم کارټونو کې یو ډول اپلیکیشنونه فعالوي یا هم وړاندیزونه فعالوي. کله چې دغه وړاندیزونه فعالوي تاسو یې نه کړئ غیر فعاله، بیرته اتومات هغه پیسې در څخه کاټي. هېڅوک دغونه جرأت نشي کولی چې ستاسو نیمه روپۍ لا کاټ کړي. نو نه پوهېږم تاسو راولاړ سئ کله چې کاټ ور جمع کوئ د هغه در مخه خپل هغه وړاندیز بند کړي چې تاسو د مخه پاله کړي وو. دغه کم بدبخته د خلکو وړاندیزونه پر خپل سر ورپاله کوي چې څوک په خبر لا نه وي. دا ستاسو په دفترو کې زموږ په دفترو کې هېڅوک یې نه پاله کوي، دا تاسو خپله پاله کوئ. یا خپله موږ څنګه پاله کوو؟ زه په خبر نه یم، زه کوچنی کارت جمع کړم مثلا 45 افغانۍ، لومړی خو تاسو دا پنجه یې ګرځوئ، هغه خو دې ستاسو بلا واخلي. وروسته تر هغه 45 افغانۍ ورته راسي چې زه اوس دقیقې پاله کوم چې وګورم 28 افغانۍ سوي. 15 دقیقې وروسته چې وګورې او 28 پر 18 درېدلې بالاخره 2 افغانۍ بلا سر لړو چټو سي په 15 دقیقې کې په 10 دقیقې کې کارت خپله خلاص. خبریاله وروره سختې پوښتنې مه کوه، دا 15 افغانۍ موږ نه وړو او نه زموږ شبکې ته جمع کېږي. سر دې خلاص هغه چې پر راځي هغه یې ستاسو نوشي جان. خبره بل شی دلته دا ده چې زموږ شبکه چې ده زموږ شبکه ډېره شفافه ده، ډېره معتبره شبکه ده، ډېر معتبره کسان پکښې کې کار کوي. دوی د چا حق نه خوري، دوی د چا پیسې نه کاټوي، دوی دونه صلاحیت نه لري. ما ټولو ته ویلي دي، بیا هم ورته وایم دا ستا خبره بیا ورسوم چې تاسو په خپل سر باندې وړاندیزونه مه پاله کوئ او هېڅوک دونه جرأت نشي کولی چې وړاندیز پاله کړي. تاسو پاله کړي دي، خپله پاله کړي دي، په موږ پسې مه تاوانوئ، زموږ شبکه مه بدنامه کوئ. ورور دې جان دې قربان سمه ده. رئیس صاحب محترم، دا یو قسم درواغ دی. زما پلار مثلا سپین ږیری سړی دی، کارت موږ ور جمع کوو، ما ته ووایه بل ورور ته مې ووایي کارت را جمع کړي. کله چې موږ دته پیسې ور واستوو کارت ور جمع کړو، بل ګړی بیا راته کارت مې خلاصوی دی، ته دا وګوره چې ویې ګورو کارت خلاص وي. بیا ستاسې شرکت ته زنګ ووهو په نیم ساعت په 3 پاوه، خو تاسې وصلېږئ نه چې وصل سي چې ورته همدغه پیسې پر چیش لاړلې، ته خو یې راوګوره کړپه کړپه یې ګوړی کړپۍ باره وایي دا مو دغه پاله کړی دي، د کرکټ خبرونه هم پاله کړي. اوس ما پلار سپین ږیری سړی دی، هغه د کرکټ د نامه څه بد کېږي، د فوټبال یې بد کېږي، یا مثلا بیخي پېژني یې نه دا شان. دی وایي دا تا د کرکټ خبرونه پاله کړي دي د ورځې 15 افغانۍ. ګوره حتما پاله سوي دي، شبکه درواغ نه وایي، کارمندان درواغ نه وایي. ګوره داسې دی چې دا ستاسو په کور کې حتما کوچنیان ستا د هغه حاجي صاحب ټلیفون په لاس ورغلی دی، نو هغه چې موږ میسج ورته راواستوو کیدای شي هغه پکښې ډایل کړي یا د ځانه ځینې کوډونه یې ویلي نو پکښې پاله سوي وي. حتما پاله سوي دي. حاجي صاحب که نه به پوهېږي دغه نور کوچنیان حتما پکښې پاله کړي دي، حتما د کوچنیانو لاس پاوالی دي. خبریال صاحب منطق وغږوه، داسې خبرې مه کوه. خیر ستاسې یو بل غټ درواغ به زه اوس درته وایم. هر وخت ماته میسج راځي دغه دونه جیبي په دونه پیسو فعاله کړه، دا دونه دقیقې په دا پیسو فعاله کړه، او دا یې ورسره لیکلي چې دغه وړاندیز یوازې ستا دپاره دی. کله چې زه راولاړ سمه د ورور ټلیفون وګورم هغه ته یې ویلي چې دا یوازې ستا دپاره دی، د پلار ټلیفون وګورم هغه ته وایي دا یوازې ستا دپاره دی، د اولادو د زوی ټلیفون وګورم هغه ته وایي دا وړاندیز یوازې ستا دپاره دی. دغه غټ درواغ نه دی چې تاسې خلکو ته وایاست. خبریال صاحب دا زما د لاس ګوتې جیوه
که چیرې زه دا ګوته په غاښ کړم هم درد کوي بالکل. دا ګوته په غاښ کړم هم درد کوي دا ګوته په غاښ کړم هم درد کوي بالکل. یعنې زما مشتریان ماته داسې دي لکه زما د لاس ګوتې سیده هر یو ماته ځانګړي دي هر یو ماته معتبره دي نو په دا خاطر موږ هر یو موږ د زړه سره وصل کړی دی او هر یو د غونه را باندې ګران دي لکه څنګه چې یو ډېر نږدې دوست را باندې ګران دي نو زما مشتریان داسې دي راته لکه د لاس ګوتې ټوله راته ځانګړي دي دا چې وایي دا یوازې ستاسو دپاره دی دغه ټول تاسو ته دا دونه محترم دي چې دغه وړاندیز مو لکه د هر یوه دپاره چې جلا جلا تیار کړي ټول را باندې ګران دي ټول را باندې ګران دي د هر چا حق پر موږ باندې داسې دی لکه د غرمې ډوډۍ چې خورمه دغسې د دوی حق هم را باندې دی نو باید د دوی دپاره دغسې ځانګړي وړاندیزونه ورکړو خلک تاسو ته د ستونزې پر وخت زنګ وي خو ستاسې کارکوونکي په ساعتو په خبرو بوخت دي زموږ د چوپړوالي څانګې استازي او زموږ د چوپړوالي څانګې د هغه خبرې ورته ګډي دا دوی د چا سره خبرې کوي د چا سره مصروف وي دا ستاسو کارمندان خبریاله وروره دا زموږ کارمندان چې دي خو د هغه ستاسو سره خبرې کوي موږ سره خو نه کوي زه 2 ساعته 1 ساعت مې ټلیفون غوږ ته نیولی انتظار اوسه موږ شبکې کارکوونکي په خبرو اخته دا د چا سره خبرې کوي ګوره خبریاله ورور لکه دا اوس چې ته څنګه زما څخه ناکي پوښتنې کوې دغسې کسان زنګونه وي شبکې ته دغسې ناکي پوښتنې کوي نو دوی مجبوره دي نه خوابدي کوي نه مرور کوي دغسې ښه په سړه سینه ښه په ورین تندي دوی ته جوابونه وایي د دوی ستونزه لري د دوی مشکلات راغلي د دوی چیرې ورور جانې قربان سم دغسې وختونه راځي لکه دا ته چې وایه په وړاندیزونو یې سر نه خلاصېږي نو شبکه والا هغه لاره ورښیي چې مثلا دغسې وکړي خو دغه ستاسې مشکلات لري د بل چا سره خبرې کوي هېڅ چا سره خبرې بل نه زموږ مشکلات حلولی خو زموږ زنګ به پورته کولی ځینې خلک چې تاسو ته زنګونه وي او تاسې پورته کوي زنګ اول خو تاسې زنګ نه پورته کوي چې تاسې ټلیفون پر اوکې کوي ښکنځل درته کوي یا بد و رد درته وایي حتما ښکنځل کېږي داسې ډېر خلک شته چې موږ ته ښکنځلان کوي نو ستاسې به شاید ډېره خوا نه په بدېږي ځکه تاسو پوهېږئ چې دغه دي هغه خلک پر حق دي ولې پر حق دي پر حق دي نو دې پر حق وروره دا چې دوی ښکنځل کوي دا چې دوی بد رد وایي دا په دې معنا نه ده چې دوی پر حق دي دا خو موږ د دوی سره ښه کوو دا خو موږ د دوی سره پر وین تندي خبرې کوو انسانیت ورسره کوو دا په دې خاطر چې که موږ د دوی سره دغسې دوی ښکنځل وکړي موږ هم ښکنځل ورته وکړو نو خو مجبوره کېږو چې د دوی سیم کارت بند کړو د دوی شمېره بنده کړو اول نو که چیرې د ده شمېره بنده کړو ستا شمېره بنده کړو بل هغه خو زموږ شبکه بنده سوله نو موږ په ورین تندې خبرې ورسره کړو ښه په انسانیت خبرې ورسره کړو تاسې د خپل شبکې د چلولو لپاره ښکنځل هم پر ځان وړئ د خلکو بد و رد هم پر ځان وړئ دغه ټول ضلالت ته مو ځان ورکړی دی خو خپل کاروبار او خپل دغه کسابي چې مو روانه کړې ده دا باید بنده نه سي د چی شي کسابې خبریاله د خولې سره د احتیاط کوه ما ډېر وزغملې بیخي دې ډېرې خبرې وکړلې نورې د خولې سره د احتیاط کوه څه چم کوې نه کوم احتیاط ځه ته یې ګورې دا کمرې بندې کړي ښه څه چم کوې څه شی کمرې بندې کړي بندې کړي ګوره تا در اوسه زه نه یم پېژندلی پېژنم دې کمرې خو به بندې داسې نه وي چې ګوره ما دا ستا غوندې دغسې خبریالان 3-4 داسې در خاورو لاندې کړي دي دغسې ناکي خبرې کولې دا زموږ په شبکو پسې خبرې کولې ولې غالې شی لا ولا کوه کې ډېرې خبرې مه کوه خبریاله ناکي مو اعصاب مه راخرابوه اوس یې مغزه راخراب کړي دي ته ورته وګوره دلته ناست به څونه ژر ولاړې غاغونه دي ته راځه د باندې راولاړ شه ته راځه نو ته راځه د باندې ګاټ ولاړ دي تک شین دي په وار نړوه ګاټ نو ته په خپل ځان یو چم وکړه د باندې څه چم ته راځه ته ګاټ ولاړ دي تک شین دي په واړه مګ الله ګاټ راوړي خبریال